د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ په کور دننه د برېښنا تولید او د برېښنا ځان بسیاینې په موخه هڅې ګړندۍ کړي دي چې همدې موخې ته د رسیدو لپاره د افغانستان برېښنا شرکت د روان کال په لړ کې په کور دننه پانګونې له لارې د برېښنا تولید په 11 پروژو تړونونه له بېلابېلو داخلي او بهرنیو پانګوالو سره لاسلیک کړي دي چې د دې پروژو مجموعي ارزښت تقریبا 200 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د دې پروژو ټولیز ظرفیت شاوخوا 1000 میګاواټو ته رسیږي چې د چارو په بشپړېدو سره به افغانستان د موجوده شبکې په لرلو سره شاوخوا 10 سلنه ځان بسیاینې ته ورسیږي. دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د پانګونې له لارې د برېښنا ویش، وارداتو او سبسټیشنونو جوړولو او پراختیا اړوند د پانګونې د 8 پروژو تړونونو له پانګوالو سره لاسلیک کړي دي چې د دې پروژو مجموعي ارزښت نږدې 215 میلیونه ډالره کېږي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري او د اړوندو برخو مسؤلین هڅه کوي چې د پانګوالو سره په ګډه او د نړیوالو معیارونو او تخنیکي اصولو په رڼا کې په بشپړ شفافیت، مسلکي مدیریت او چټکتیا سره دا پروژې عملي کړي. د افغانستان برېښنا شرکت موخه د برېښنا سکتور پیاوړتیا، د خلکو او صنعتکارانو لپاره د باوري برېښنا چمتو کول دي څو د هیواد د انرژي راتلونکې نور هم روښانه کړي.